السلام علیکم څنګه شې جوړه سکرس په خیر شخو به جوړه وخت مونږ د کوم درځي ډایرکټ سبجیکټ باندې خبرو کو سبجیکټ شروع کول څخه اول به ته د یو خبرې پای وساته چې دا سبجیکټ چې دی زه چې کوم ویډیو جوړوم هغه تر اخره پورې ونه ګورې دغه سي دی وایي سر نه په خلاصي ډول په کې زم پښتو درته وایم انګلیش درته وایم بیا دې سر د خلاص وبسید نو اوس مې سبجیکټ چې سره راخته هغه تایرویډ فنکشن سم راخته په کوم یو راخته هغه کوم راخته ټي بي جی ټیسټ کم چې ورته وایي کېږي دته تایروکسین بایډینګ ګلوبیولین په نامه باندې دته وایي کېږي نو زه د دې دوه ډیفینیشن دي اول یو ډیفینیشن باندې سر د خلاصوم بیا بل ډیفینیشن هم سر د خلاصوم چې د ټي بي جي بلډ ټیسټ منشور د لیول اف ا پروټین دیٹ مووز thyroid hormones throughout your body. These proteins called thyroxine binding globulin proteins. نو دا ټي بي جي چې د وینې یا معاینه یا د پروټینو کچه اندازه کوي چې ستاسو په ټولو بدن کې د تایرویډ هورمونونو حرکت کوي د پروټین ته ویل کېږي چې د تایروکسین بایډینګ ګلوبیولین په نامه باندې نو دا د دې جملې مطلب چې دا ول ډیفینیشن مطلب د دې مطلب دا دی چې دی وایي چې دا ټي بي جي چې د در معلوموي ته د هغه پروټین معلوموي چې کوم چې تایرویډ هورمون ته ځي یا پکښې کې یا د بایډینګ مطلب دا یا مشلې د پروټین سره چې کوم مشلې دا هغه در معلوموي اوس ګورو ډیفینیشن 2 thyroxine binding globulin is a globulin protein that is in humans is encoded by the SERPINO7 genes د تایروکسین بایډینګ ګلوبولین یو پروټین دی چې په انسان کې د سرپینو جین لخوا څخه کوډیږي د ټي بي جي بایډینګ تایرویډ هورمونز از سرکولیشن تایرویډ هورمونونه په دوران کې بایډوي او از one of the three transport proteins responsible for the carrying the thyroid hormone تایروکسین and T3 دا جمله یعنی دا ګره جمله چې ده دا ډیفینیشن دوم چې دی د دې مطلب دا دی چې دا دې ته وایي کېږي بایډینګ پروټین دا دې ته وایي کېږي مشلوي دا مشلې د پروټین سره مشلې بایډي یې سره تړي او دا څوک کوډي دې ته کوډینګ ورکوي هغه سرپینو په نامه باندې یو جنس 7 دی هغه ترکیب دا ګوره په دا عکس کې یو عکس دی دغه ځای دا کوچنی ځای چې وینې دا ځای کې دا د کوډي دا دغه نه دا دغه بل دې ته پروټین دا وایي کېږي دا کم سرکولیشن چې کوي دا د بایډینګ کار کوي د بایډینګ دا ځینې درې پروټین د دې علامات کېږي یعنې د دې د اخیستلو لپاره ریسپانسبل کېږي یعنې په ده پسې دا دغه کېږي د دې جملې مطلب دا دی د دې ټولو جملو مطلب دا دی چې دا کوم چې دی دا ټي بي جي دې ته وایي کېږي تایروکسین بایډینګ ګلوبولین پروټینز خلاص بایډینګ مطلب دا دی چې دا د مشلې کوم بایډینګ چې موږ ویلي وه دا مشلې پروټین دی د هغه پروټین سره مشلې دا خو هورمونزو پروټین سره مشلې بل د دې دا وګوره دا عکس ګوره په دا عکس کې په دې عکس کې ټوله ستا کنسپټ کلیر کېږي دا ګوره چې ته کوم غلط فهمي چې دا ټوله کلیر کېږي ټیسټس راځي ریلیز کېږي راځي سیل ته کوم سیلز ته کوم چې فولیکل سیلز د تایرویډ ګلینډ کې چې دي هغه اکټیوي تایروګلوبولینز بیا څه شم کې ایودین او تایروسین سره یو ځای کېږي نو منرال هم سره یو ځای کړه پروټین هم سره یو ځای کړه هارمون هم سره یو ځای شو نو دا چې څو ګره سره بایند سره وموښلل دوی هغه بیا دوه میکانیزم ځینې دي یعنې دوې طریقې ځینې کېږي دوه یو دی 2 ایودین مال دی بل دی 1 ایودین مال دی 2 ایودین چې دی هغه ډي ایودو تایروسین په نامه باندې یادېږي دغه میکانیزم شمار کېږي او بل ته چې کېږي مونو ایودو تایروسین په نامه باندې مونو چې دی هغه ولې یو دانه جلا شوی دی ایودین په دې وجه نو هغه دغه بیا په اخر کې جوړېږي ټیټرو ډو تایرونین جوړېږي یعنې T3 جوړېږي دا بل چې دی ول خو دوه څلور ایودین لري نو هغه تایروکسین جوړېږي 90% کوم چې د T4 په نامه باندې بیا دی دغه یو میکانیزم چې دی د ګره سره اوسو په اخر کې یعنې ښه په طریقه باندې متابولیزم کوي او یو بله خبره باید وساته دا هورمون چې دی دا بینډیج دا صرف تایرویډ ګلینډ لیور یې راستوي چې ده نه او بل په دې کې دا د بل چا سره صرف او صرف د دوو هورمونو سره دا نه ټیچېږي یعنې نه مشلې هغه فري دي هغه ته کوم ویل کېږي T3 او T4 او دا دواړه چې کوم فري چې دي هغه سره دا نه مشلې پر فري باندې ویډیو راغلی دی چې ته وګورئ چې دا T3 څه مطلب لري T4 څه مطلب لري نو د هورمون سره دا ونه مشلې دا فري دي اوس ګورو د دې نارمل رینج څو دی
دا د 1419 بیا در 40 ملي ګرام پر لیټره پورې نارمل ده په جسم کې صحیح ده. اوس ګورو چې دا په کوم کنډیشن کې پورته کېږي یعنې کریز کېږي دا بایندینګ پروټین چې دا کوم موږ دا پروټین په څه وجه پورته کېږي. دلته پرګنانسي هم وایي کېږي نیونټل سټیج هم ورته وایي کېږي ایسټروجینس هم ورته وایي کېږي او ټیمو اکسیفین په نامه باندې هم کېږي او سی پي په نامه باندې هم کېږي اکیوټ انټرمیټنس پوریا په نامه باندې انفیکشن اینډ کرونیک اکټیو هیپاټایټس کې کېدای شي بیلري سایروسیس کېدای شي جینیټیک فیکټر کېدای شي پرفینزین په نامه هم کېدای شي او ایچ آی وي کې هم کېدای شي. اوس به ګورو چې دا په کوم کنډیشن کې ښکته کېږي ډیکریز بایندینګ چې ورته وایي ایډروجینس ورته وایي کېږي لارج ډوز اف ګلایکوکورټیکوایډز په نامه باندې کېږي اکټیو اکرومیګلي په نامه باندې کېږي نیفروټیک سنډروم کېږي میجر سیسټمیک النس کې کېدای شي جینیټیک فیکټر کېدای شي اسپر جینیسیس کېدای شي مطلب په دې حالات کې دا ښکته کېدای شي. د دې ټیسټ پروسیجر څنګه دی دا به ته په کوم ماشینانو کې قید څنګه ترتیب دی هغه ته الکترا ماشین کېږي او سیمپل چې دی هغه به ته په جیل ټیوب کې راخلې سیرم صحیح ده په بل شي دا نه کېږي. او د دې پوره پروسس چې دی یعنې دا کوم د دې خلاصه چې ده دا ویډیو هغه دا دی چې دا یو قسم پروټین دی چې کله هارمون جوړیږي یا د هغو تړاو کېږي یا خلاصیږي نو هغه کې دی رول ادا کوي لکه T4 T3 د هغو سره یا پروټین مشلول یا د هغه هارمون سره مشلولو کې دی غټ رول لري صحیح ده. T3 او T4 کې دا د دې فل خلاصه ده. کوم ویډیو خوښ شوی د سره شیر کړئ لایک یې کوشش کوئ.